دا د بنسپلې زه په زارو مونږ درتله داسې تقریبا 15-16 کاله مو وګڼلی خو دا مې هغه خلک وګڼل پېژندل مې ځکه چې سره یوه تحصیل ښار کې ویګا صاحب سره ویني چې هغه یا په ټاون شکر وي یا په ټاون شدي وي دې ځای کای وي پیسې مخه ویني د میشتو د پښتني روایات دي که نه روایاتو نه سره پرېږدي روایات یې پرېښول نه دي پجر په دغه باخل به بدي شو دا سړی وي چې د لر چوک مخه ونه ویني یو به دو سړی کاډه د نکو په یخ کور باندې ورته تېرېږي چې حکیم غریب کور پوتې کېږي د خورۍ پوتې کېږي یا مجبورۍ پوتې کېږي او څه مخصوصوي په یو باندې ورته تېرېږي او شپه څرنګه تېروي خپل بچو په کیم نظر کسي دا نن ټینګه سره وکړئ په دو میدون باندې سره وکړئ چې دا کورینر باندې اور کو ها میږو کاډه نه کېږي دا په ټینګه سره کې بله خبره دا نور خو کیسه دی وکړل پاشه میږ سره متفق کی چې دی په کیم ډول باندې بیایي یوه خبره دا چې میږ ستنه څه بلشه تجربه شوې دو ځینې خېله خبره وزه وکړه میر صدیق ته راغلی وي 3 کسونه که 15 کسونه وړ کې مړوي په داسې میږ 15 شپې وکړلې په ځینې خیر شي ځینې کیسه اوس صفا سره وکړي ځکه چې دا قومي جرګې دي هغه نه دي سیاسي جرګې نه دي په قومي جرګې چې داسې کیسې صفا صفا پاچار وي په ځینې خیر چې داسې وي چې په وکړ شو 15 کسونه وي دوه د طالبونو سره ملاوي دوه د فوج سره ملاوي دا د طالبونو ولو طالبون ته ورتل چې موږ په کلی شو پلونکای جاسوس ته پلونکای جاسوس ته یا په طالبون باندې بې عزته کول او دا د حکومت ولو بیا حکومت ته ورتل چې موږ په کلی شو دا طالبونو ملګری چای ماړی ورکوي اول میشتوس په دا باندې چا دو چې میشتوس مولوي صاحب چې وویل چې دوه قوتونه دي زره ور قوتونه دي موږ د و مخانه ویني چې موږ د و سره بدی وکړي نه د حکومت مخه ویني نه د طالبونو مخه ویني چې میشتوس په دغه شی نیوټل شي میانځاني شي پشي چې د و طرف ته نه وي د خپل ځون سره شي د کوم سره شي دا ډېره مهمه خبره ده په دا باندې چې میشتوس نن لږ کې هغه په خپل ځون سره لاوز وکړي په تخې متخې به داسې نه سره ځون سره لاوز وکړي چې زه د کوم سره و د کوم په شا باندې وزر وزه هم د کوم په شا باندې وزه کې ساحه کا زه د چا ملګرتیا نه کا پوتس ولا امن مولوي صاحب د اسلام په حواله باندې ډېر خوشاله غا وکړه تعریف یې وکړه تعارف یې وکړه د امن په یوه ټایم چې ټیټي مداخل یې غوښتي وي زروالي خان د ژوندي دي دا مې ګواین دي کارنل ورته وویل چې د شپې چې په مو باندې ډاډ شي او ته چیغار سره کې ځکه چې تو ستا میږ تحفظ درکړی دی په دا جرګه کې زه موجود وم تحفظ مو درکړی دی ډلو وایي او اعلانونه کې په مندراسې کښې چې په فوج برید شوی دی او کومینه سره راووځئ دغې کیسې مو ته خوند نه کرو مو ورته وویل چې کارنل صاحب دا تو چې دا وردي وغوستې دو په دا شان میش پیسې دي ټکسي نه درکوي دا تو چې دا ټیپه ګرځوي په دا شان میش پیسې دي ټکسي نه درکوي دا د تو زمان چې په قیمتي سکولونه شه سبق یې په دا شان میش پیسې دي ټیکس وغیرہ په حواله باندې میش ته درسوي دوله چې تر ولای دوله وامن تر وکوي که د طالب نوي ته وروکوي که د بلې بلو نوي ته وروکوي د امن ذمه ورتیا دا په فوج باندې دوه بله ضروله دا شوه میر صدیق ته خدای ژوندی لري صدیق ته رسېدلي وي کنې ملکه دوله کېدای شي غوټه غاښه وي وایي ځکه چې دا کله یو راون و طالبون ته یو راون په سوړ وي کیسه په دا نه وي صحیح چې په سوړ راون دي کېدای شي هغې ټیپک سره مخشه کړي وایي دا خو په چیغه راوړل غوټ مارګ وشوه وایي دغه سره میش احتیاط کړي چې میش د چا په غاښه رونه شي میش تو چې څه کړي په مذاکرات باندې وکړي ګلداریم د میش محترم مشر دی خو په دور چې دا غلطي کړې وه چې کوم یې دا ترجمه کړی و چې میږ به طالبون ته ورځي د جماعت نه پسفول چګوي ته وې راون پسفول خو یې دا پته نه وای دا پسفول یې راون ده یا هغه بل معنا وخوستې وه کم وړکي پکښې دي پاکستان باندې نه پوهېږي آینده د پیره کوم روح پاکستان چې دا څه کیسه راونیږي کوم سره شناوی مشروم شناوی میږ لاس کسون نماینده جرګه جوړه کړې ده د چټۍ مداخله نه ونه سه د داخل پیره آتا میش بیا خواست کی مولوی صاحب ته مفتی صاحب ته کا چیز تا توستا په دا جرګه څخه کمای وی 70 مين په شکړه وړي کوم موجود دی اباخل موجود دی نور کوم سره جمع کوي ا ترمیم ته ان شاء الله کوم تایر دی
کوم هغه غاړه سره کو لیار د سره پولی چې کیما توس ورته خوښه کوي نو را په جرګه باندې مالکون پیږي چې چیرته وکړو کوم ته په کومه طریقه باندې امن وړای شي خو سوال درته که سره وراغږئ یا خپل سره وراغږئ دا کاډر بند کړئ دا کاډر ډېرې بدې دي دا خبره زه بیا ته دوهرا کوم چې تو په څنګ پورې ګاونډي وي غریب وي د کاډر مخه نه ویني د کرایې مخه نه ویني کیزه د وخترۍ مخه نه ویني چې ته کاډر نه وکړې په یو باندې اوسه تېرېږي کوم جهنم کې تېرېږي په یو باندې